تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. بهرنیو هیوادونو ته د افغاني محصولاتو په صادراتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د روان 1401 لمریز کال په لومړیو 7 میاشتو کې د 1 میلیارد او 15 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې یو بېساری ګام دی. تر دې مهاله پاکستان، هند، تاجکستان، ایران، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، عراق، قزاقستان، چین او سعودي عربستان ته 99 سلنه او پاتې 3 سلنه توکي د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. هغه توکي چې د ټولو صادراتو 15 سلنه جوړوي هغه د ډبرو سکاره، هنجه، پنبه، انګور، انار، رومي بانجان، ممیز، وچ انځیر، جلغوزي، زردالو او پاتې 15 سلنه نور بېلابېل صادراتي توکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1400 لمریز کال د رسمي ثبت شویو توکو د صادراتو ارزښت 850 میلیونه ډالره و، خو د روان 1401 کال په لومړیو 7 میاشتو کې د هیواد د صادراتو کچه 1 میلیارد او 15 میلیونه ډالرو ته رسیدلی. که چیرې د صادراتو بهیر همداسې روان وي، په روان کال کې به د صادراتو کچه 2 میلیاردو ډالرو ته ورسیږي او د تیر کال په پرتله به 2 برابره زیات شي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په هڅو د پانګونې لپاره خوندي چاپیریال رامنځته شوی. د صنعتي پارکونو جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د پالیسیو، کړنلارو او تګلارو پر چمتو کولو عملی کار پیل شوی. د لویو لارو د بیا رغونې او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد نښلولو چارې په چټکۍ سره دوام لري ترڅو په نړیواله سوداګرۍ کې د افغانستان ونډه زیاته شي. خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو.